بسم الله الرحمن الرحيم. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ثابت في النزح بعد الوضوء، فنزح ورثة الوضوء. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السلمي بصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي هاشمي عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء راغي نمات جبريل فقال راتيول يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا توزعت اشتاو دسازك فانتزح. طالبانو مراد دي انزح سچش ده دا د ترمذی سبق دی چې دا د انتزاح نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته ولته انتزاح وکړه. دا نزح چش ته وای. نزح نوري معنا ویم علما راخي، خو تر ټولو ښه معنا یې دا ده، یوه ترجمه یې دا ده چې ته اوبه توی که خپل پر اعضاو د وضو په مش رقم یې مه بوله. دا یم ترجمه کوي، د مش په اندازه یې مه کو چې ماسې غوړی بلکې اوبه پر وبهیو. دا یې معنا ده. خو ډېر ځله د فنتزح معنا دغه ده، طالبانو کوم دغه ځای ده چې هغه دا دی چې موږ اودس تازه کړو، وروسته دا سرونځه د ذکر شاوخوا اندازه په نوکې اوبو څوکه هغه ووله، دغه وکړه کوم خدای په دې خبره باندې مصر خلاص یروي استیامه. دا طالبانو ورته ګورئ د دې حکمتونه چې راغلي دي، فایدې چې راغلي دي. زموږ علماو خدا لیکلي دي، وایي د دې حکمت دا دی چې یا که چیرې په ذکر کې بولې وي بالا به دا سرونځه ورته یخه سي، وروسته به پکښې وچ بالا به راتویېږي نه. خو ډېر ځله دغه وایي ته چې دې ځای ولاړ شي که د اودس تازه کړي پر دې کستي اوبه ونه پاشه، شیطان وسوسه در اچوي چا دې اوبه که یو څک پیدا سو او بول درڅه توی سوي دي که څنګه ته په کسته اوبه پر وپاشه، فقط چې د اوبه پر پاشلې باره به د چا څه خلاص ما خبر ته غوږ نه سې باره به د چا څه خلاص باره به د دغه څه خلاص د وسیلې څه باره خوا دې خپله دې پر پاشلي. دا هم کتابونه وایي. خو مولانا رشید احمد ګنګوي رحمه الله تعالی بل حکمت وایي، ډېر ښه حکمت وایي. هغه وایي طالبان وایي ته چې پام ورته وکړي، هغه وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک ته دا دوه شیانو څخه ډېر شکایت کړی چې هر څه ګناه وي تاوانونه پېښ شي دا دوه څه، یو د خولې څه یو د ذکر څه. حتی نبی علیه صلات وسلام مبارک په حدیث کې وایي که د دغه دوه ماته څوک ضامن شو زه به د جنت ور ضامن شم. نو چې دا وه نو دی وایي هر یو علاج غواړي. د خولې علاج خو په دغه وکړي چې د اودسه مابقي اوبه مو وچښلې، د ذکر علاج بیا په دې وکړي چې هغه څوک دی هغه د اوبه پر وپاشلې، دا اوبه یې پر وپاشلې، دغه اوبه د اوداسه ګواکې هغه ځایي د اخري اوبه راغلې چې پر وپاشل د دې علاج هم په وسو او د اوداسه اخري اوبه چې وچښلې د هغه علاج هم څوک هغه دا د اوداسه اخري شرفناک اوبه دي د دواړو ځایي علاج په وسو. یعنې خدایه خوله مې د خرابه بنده کړه او خدایه ذکر مې د خراب ځایو څخه بند، دغه دغه حکمت دی. طالبانو یو ډېر خوندور حکمت دی چې دا ښه خوندوره خبره ده. نو خیر مطلب دغه دی چې ډېر ضروري کار دی، که څه هم هغه فرض و واجب خو نه دی، او موږ وایو چې مستحب او اولا کار دی، مګر خو ډېر ښه حکمتونه پکښې دي. که سړی په دغه نیت وکړي دا پر مرتب دی.